نړېوال جام ته یو ګام افغانستان د ایرلند په وړاندې د برخلیک لوبه کوي. رحمت شاه وایي د لوبډلمشرۍ مسؤلیت دروند دی خو د بریا لپاره به هره هڅه وکړو. او کابل غورلي کې ګرمې سیالۍ کابل زلمي او اباسین ساتونکو بریاوې خپلې کړې. افغانستان نن د ایرلند په وړاندې د دریم یو ورځنۍ لوبې لپاره ډګر ته ځي او دا لوبه یوازې ورته یوه سیالي نه ده بلکې د 2020 نړیوال جام سیالیو ته مستقیم تګ دروازه هم ده. افغان لوبډلې د دوهمې لوبې له پیاوړې بریا وروسته د نړیوال جام له غوروي پړاو یوازې یوه بریا لري ده. بل ورته ایرلند هڅه کوي چې له پرلپسې ماتو وروسته بیرته سیالۍ ته راوګرځي او ایرلند تر اوسه له افغانستان سره په تېرو اتو یو ورځنیو سیالیو کې بریا نه ده ترلاسه کړې. دواړه لوبډلې به نن د ایرلند په بریډي لوبغالي کې سره مخامخ شي چې افغان لوبډلې ته د دغې لوبې بریا د نړیوال جام د سفر لپاره خورا مهمه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر رحمت شاه ویلي د کپتانۍ له درنې دندې سره هڅه کوي لوبډله په ښه ډول رهبري او د هرې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی ولري. رحمت شاه وایي د لوبډلې د بریا لپاره باید په توپوهنه توپ اچونه او ډګر ساتنه کې لا ډېر ثبات رامنځته شي. نوموړي ټینګار کړی دی چې د لوبغاړو ترمنځ همغږي او پرلپسې ښه کار کول د بریا مهم عوامل دي. هغه زیاتوي افغانستان اوس د نړیوال کرکټ په ډګر کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او لوبډله هڅه کوي د راتلونکو سترو سیالیو لپاره ځان لا پیاوړی کړي. رحمت شاه ویلي د کپتانۍ فشار شته خو دی به هڅه کوي دغه مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړي او د افغان ولس هیلې پوره کړي. په کابل کې د کابل غورلیګ سیالیو په دوه مهمو سیالیو کې کابل زلمي او اباسین ساتونکو خپلې سیالۍ وګټلې. کابل زلمي د پامیر ستورو له 190 منډو وروسته هدف په یوازې 14.3 اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او په 7 ویکټو بریالي شوه. مسعود ګربز په زړه پورې توپوهنه وکړه او 107 منډې جوړې کړې وې. په بله سیالۍ کې اباسین ساتونکو د شمشاد بازان 104 منډې په 13.1 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په زیان سره پوره کړې او په 4 ویکټو بریا ترلاسه کړه. عبدالله احمدزي د 19 منډو په بدل کې 15 ویکټې واخیستې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.